السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو د سلام په وړاندې کولو سره خدای دې وکړي چې ښه وخت ولرئ. ګرانو زده کوونکو، نن بیا هم زه ستاسې په چوپړ کې یم. د تیرو درسونو په پرتله نن مو هم زموږ او ستاسې د نهم ټولګي کیمیا مضمون دی چې موږ او تاسې په تیرو درسونو کې بېلابېل مطلبونه ولوستل چې د هغه د جملې نه یو مطلب دا و چې د ایوپک په طریقه باندې نوم ایښودنه د الکانونو وه، او بلې دا وه چې ایزومیري څه شی وه. د دې په هکله موږ او تاسې ډېر یو مفصل بحث درلوسته. نن چې کوم زموږ او ستاسې لوست دی، نن زموږ او تاسې په تخته کې وینئ چې د الکانونو فزیکي خواص او میتان دی. که وخت و میتان به هم ووایو، خو د الکانونو فزیکي خواص چې نن زموږ او ستاسې اساسي موضوع ده، تاسې پوهیږئ چې الکانونه فزیکي هر مرکب، هر ماده، هر شی دوه نوع خواص لري یا دوه ډوله خواص لري چې یو فزیکي دی یو کیمیاوي دی. خو موږ او تاسې اوس فزیکي خواص د الکانونو ولولو. الکانونه په مختلفو شرایطو کې په مختلفو حالاتو باندې پیدا کیږي. لکه د بیلګې په ډول که چیرته شرایط موږ د الکانونو تغییر کو، په درې حالته باندې دا کیدای شي په طبیعت کې را پیدا شي، یا موږ او تاسې په لابراتوار کې را لاسته راوړو. د بیلګې په ډول موږ که چیرته جامد حالت وښیو، مایع حالت وښیو، یا غاز حالت وښیو، نو دا په مختلفو شرایطو کې په مختلفو حالاتو باندې پیدا کیږي. او په طبیعي ډول باندې الکانونه موږ او تاسې مخکې لوستلي وو چې الکانونه د اول الکان نه تر څلورمه پورې چې دا د غاز په شکل باندې پیدا کیدل، او کله چې موږ د پنځم الکان نه شروع کوو تر اوولسم پورې دا د مایع په حالت باندې په طبیعت کې پیدا کیږي، او د اوولسو نه پورته چې کوم مرکبونه دي هغه د جامد په حالت باندې په طبیعت کې پیدا کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د ایشیدو ټکی چې کوم دی، د ایشیدو ټکی د الکانونو هغه د کاربن پورې تړلی دی چې څومره یو مرکب اوږد وي، زنجیر یې لوی اوسیږي، ډېر کاربنونه پکې شتون ولري، د هغه د ایشیدو ټکی لوړ وي. کوم مرکبونه چې ټیټ اوسیږي، کم کاربنونه پکې ځای په ځای شوي وي، هغو د ایشیدو ټکی کم دی. او بل چې د الکانونه په اوبو کې نه حل کیږي، غیر منحل دي، او په ایتر، کلوروفار یا بنزین یا په نورو عضوي محللو کې قابلیت د حل کېدو لري. نو ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې دا د فزیکي خواص د الکانونو تاسې یاد کړی وي. راځو میتان ته، چې میتان هم ډېر یو مهمه یا اولین یا لومړی مرکب د الکانونو ځینې دی، غواړو په هغو باندې بحث وکړو. نو ګرانو زده کوونکو، میتان چې دی، تاسې په مخکې درسونو کې موږ د ده په نامه سره آشنا یو، او دا ولوسته چې میتان څه رقم ته یو فرمول لري. فرمول یې دی چې CH4 دی. که چیرته کاربن موږ ساختماني فرمول ولیکو، د ساختماني فرمول دی چې 4 اتمه هایدروجن د یو اتم کاربن سره وصل دی، او میتان لومړی مرکب د الکانونو دی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې ووایو چې دا په طبیعت کې د غاز په شکل باندې پیدا کیږي، په فزیکي حالت کې خواص کې ورته ولوسته. او بل که چیرته میتان تعامل وکړي د نورو مرکبونو سره، عناصرو سره، تاسې داسې فکر وکړئ لکه دلته چې موږ میتان لرو او ورسره کلورین په سره په تعامل کې شي، کیمیاوي تعامل تر سره کا، په نتیجه کې میتایل کلوراید جوړوي، جمع یو مالیکول HCl یا هایدروکلوریک اسید. نو که چیرته دا میتایل کلوراید موږ راواخلو، په بلې مرحلې کې
بیا د کلورین سره یو ځای کو په نتیجه کې دای کلورو میتان جوړوي او یو مالیکول HCl ورسره لاسته راځي. او که چیرته دای کلورو میتان سره بیا یو کلورین یو مالیکول ورسره تعامل وکړي نو CH ډیرو وخت CH Cl لاسته راځي جمع HCl. نو تاسې کوم دا مرکب چې تاسې وینئ چې دغه په نام د کلوروفارم یادیږي یا که چیرته موږ په دغه شکل باندې په بل نوم باندې یاد کړو دا په نام د ترای کلورو میتان یعنی 3 دانې کلورین یا په نام د ترای کلورو میتان سره یادیږي او یا په نام د کلوروفارم سره یادیږي. نو دا کلوروفارم چې دی یا ترای کلورو میتان چې دی دا یو مرکب دی چې د دې مرکب ډیر خواصونه دي چې د هغه د جملې نه په عضوي کیمیا کې ډیر یو با ارزښته مرکب دی. هغه ارزښت دا دی چې دا یو ښه محلل دی د عضوي مرکبونو په خاطر باندې. حتی کولی شي ربر او نور عضوي مرکبونه چې تاسې وینئ دا ټول په ځان کې حل کولی شي. نو د دې په خاطر باندې یو ښه محلل دی او دا چې دی بې رنګه دی او د که چیرته دا مرکب په مخکې وختو کې په بیهوشۍ په عملیات خانو کې په بیهوشۍ دوا په حیث باندې استفاده ترې کوله خو اوس چې دی د دنه استفاده نه کوي. اوس د ده په ځای باندې د هالوتان چې یو بل مرکب دی عام عضوي مرکب دی د هالوتان نه د دنه استفاده کوي. نو دا چې دی خطرناکه دی په عملیات خانو کې اوس ترې نه استفاده نه کیږي. ګرانو زده کوونکو کلوروفارم د نظر د کیمیاوي فعالیت په اساس باندې موږ او تاسې ولوسته چې د رڼا په شتون کې تجزیه کیږي. دومره فعال دی په همدې خاطر باندې دی چې دا په تیارو کې یا په تور رنګي بوتلو کې چې هغه ته رڼا وردنه نشي او رڼا پکې ونه لیدل شي په هغو بوتلونو کې دا ساتل کیږي. او موږ او تاسې د کلوروفارم په هکله باندې دا ویلی شو چې دا هیڅ کله باید ونه خاړل شي ځکه دا یو کیمیاوي مرکب دی او موږ او تاسې مخکې لوستلي وو چې کیمیاوي مرکبونه هیڅ وخت هیڅ کله په لابراتوار کې نه باید موږ بوی کو او نه باید ذایقه یا مزه ورته وګورو. نو ګرانو زده کوونکو تاسې د کلوروفارم په هکله باندې معلومات ترلاسه کړه چې کلوروفارم دغه مرحلې وي چې د دې مرحلو په اساس باندې موږ کلوروفارم لاسته راوړه چې آخرین هغه مرکب چې دی د CHCl په نام دی چې دغه مرکب ډیر یو مهمه با ارزښته او ډیر یو با اهمیته مرکب دی د عضوي کیمیا په خاطر باندې. نو اوس راځو ګرانو زده کوونکو دې ته چې موږ د خپله درس یو خلاصه کوو چې موږ او تاسې په دې کې څه ولوستل. موږ او تاسې دوه عنوانه یا دوه لوسته ولوستل چې یو د الکانونو فزیکي خواص و بل چې و میتان و. میتان موږ او تاسې ولوسته چې میتان د فزیکي خواصونو په هکله باندې داسې وویل چې الکانونه په مختلفو یا په بیلو شرایطو کې بیل حالتونه ځان ته نیسي. لکه موږ او تاسې وویل چې په خاصو شرایطو کې کولی شي چې په جامد حالت په مایع حالت او په ګاز حالت یا په د غاز حالت باندې پیدا شي په طبیعت کې یا په موږ وکولی شو چې په خاصو شرایطو باندې تبدیل کو. او بل چې دی دا موږ او تاسې ولوسته چې الکانونه د یوه نه تر څلورو پورې چې په حالت د ګاز کې وو د څلورو نه چې پورته کېږي تر 19 پورې مایع حالت درلوسته. کله چې د 19 نه پورته شي بیا د جامد حالت باندې تبدیلیږي یا جامد حالت ځان ته نیسي. او بل چې د دې شیدو ټکی وویل چې هغه د کاربنونو پورې تړلی ده. څومره چې کاربنونه ډیریږي هغومره کوي چې د شیدو ټکی
زیاتیږي، څومره کې چې کمیږي هماغونه کې د شیدو ټکی کمیږي. او بل موږ دا ولوستل چې الکانونه په اوبو کې نه حلیږي، غیر منحل دي، او کله چې حلیږي هغه په عضوي مرکباتو کې یا عضوي محللونو کې چې د هغو د جملې نه یو موږ او تاسې بیا په میتان کې ولوسته چې کلوروفارم و، چې کلوروفارم یو ډیر ښه محلل د عضوي مرکباتو په خاطر باندې دی، مرکبونو په خاطر دی. او بل موږ مثلا بنزین دی، ایتار دی، او نور بېلابېل مرکبونه دي په عضوي کیمیا کې چې هغه ښه د حل کېدو توانایي لري یا قدرت لري. او بل موږ د میتان په هکله باندې ووایو چې میتان فرمول یې CH4 و، او موږ اړیکې مو ولیدلې چې یوه د هر اتم د هایدروجن سره یوه اړیکه وه، او د یو الکترون د هایدروجن سره په مشترک ډول باندې ایښی وه. او دا ولوستل چې اولین یا لومړی هایدروکاربن دی یا لومړی مرکب د هایدروکاربنونو دی چې د نورم که چېرته د هغه کیمیاوي خواصو ته موږ ورشو، کیمیاوي خواصونه یې دا وو چې که چېرته هغه د کلورین سره مثلا موږ تعامل ورکړو، د کلورین سره په درې مرحلو کې چې اول مرحله کې میتایل کلوراید و، دویم مرحله کې دای کلورو میتان و، درېیمه مرحله کاربن تترا کلوراید وبخښئ ترای کلورو میتان و، یا دا په نام د کلورو فارم یادیږي. داسې امکان لري چې نور هم د ترای کلورو میتان چې دی، ترای کلورو میتان کولی شي چې بیا هم د کلورین سره تعامل وکړي، او په نتیجه کې CCl څلور جمع HCl چې کاربن تترا کلوراید، کاربن تترا کلوراید هم څه کا تشکیل کا. نو دا د موږ او تاسې درسونه وو. بیا هم ووایو چې ترای کلورومیتان یا چې دی چې دا په نام د کلوروفارم موږ یاد کړه، دا بېلابېل خواصونه د موږ ولوستل. یو هم دا ووایو چې محلل دی، ښه محلل د عضوي دی. بل هم دا ووایو چې بې رنګه دی. بل هم دا ووایو چې خوږ دی، خوند یې د خوږ دی. او بل هم دا ووایو چې دا باید ونه خاړل شي ځکه چې کیمیاوي مرکب دی، کیمیاوي دا چې دی ډېر خطرناکه دی. او بل چې دی دا په رڼا کې چې دی نسبت د نورو مرکبونو چې دی د فعالیت کیمیاوي ډیر دی، نو د په اساس باندې دا په تورو یا تیارو ځایونو کې چې دی ساتل کیږي، حتی په تورو بوتلو کې دا وراچل کیږي چې رڼا دننه ورنشي. او نور پخوا چې وایي په بېهوشۍ کې د دنه استفاده کېدله، اوس چې دی په بېهوشۍ کې دنه استفاده نه کیږي ځکه چې دا په عملیات خانو کې چې دی لږ خطرناک، او د په ځای باندې هالوتان و چې اوس د هالوتان هم یو عضوي مرکب دی. د هالوتان په معاینه خانو کې د بېهوشۍ دوا په خاطر باندې د دنه استفاده کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې د نن درس نه تاسې یو څه زده کړي اوسي. راځو دې ته چې تاسې د راتلونکي درس په خاطر باندې چې ښه آمادګي ولرئ او دا درس ښه یاد کړی شئ. تاسې یو کورنۍ دنده ده، کورنۍ دنده دې ستاسې دا وي چې تاسې میتان کاملا د میتان خواص، کیمیاوي خواص، فزیکي خواص او ورسره د میتان فرمول، امی مشرع فرمول، امی مالیکولي فرمول د خپل په کتابچو کې ولیکئ او بیا به وګورو. نو خدای دې وکړي چې تاسې ننني درس نه یو څه ګټه اخیستې وي او د راتلونکي درسو په خاطر باندې ښه آمادګي ونیسئ، کتابونه په کورو کې ولولئ. خدای دې وکړي چې د ننني درس نه تاسې یو څه زده کړي اوسي، د راتلونکي درسو په خاطر باندې تاسې آمادګي د خپله ونیسئ، په کورو کې هم درسونه ولولئ، نو چې تاسې آماده اوسیږئ د راتلونکي درسو په خاطر باندې ښه وخت ولرئ، ښه شیبې ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.